درنو دوستانو سلامونه ستړي مسئ د یوې بلې ویډیو سره تاسو ته ښه راغلاست وایم. درنو دوستانو زه نن تاسو ته یو ډیر مهم او افهم معلومات تاسو لپاره لرم. زه ډاډه یم که چیرې دا ویډیو تاسو تر پایه راسره وګورئ تاسو به ډیر څه ترلاسه کړئ، خصوصا هغه کسان چې په استرالیا کې ژوند کوي او د دې ترڅنګ څوک چې په اروپا او په نورو ملکو کې هم دي د هغوی لپاره هم دا معلومات ډیر مهم دي. او که څوک د استرالیا څخه بهر وي هغه په افغانستان کې نو هغوی لپاره هم دا معلومات مهم دي ځکه هغوی که غوښتل یو وخت استرالیا ته راسي یا د اروپا نورو برخو ته ولاړ سي، خصوصا استرالیا ته راسي، د هغوی لپاره خدای نه کرده داسې مال دغه سره مخ کېږي هغوی په دې اړه پوره معلومات لري. نو زه پوهېږم چې تاسو به طبعا زموږ د موضوع په اړه باندې پوه سوي یاست ځکه ما تاسو ته تصویر لګولی دی او په د دې ترڅنګ په لاین کې مې هم په سبجیکټ کې مې هم تاسو ته هغه سبجیکټ په ریډ کالر باندې یا په سره کالر باندې تاسو ته ما وهلی دی، تاسو پوهیږئ. what do you in a car accident Australia که چیرې کله هم په استرالیا کې ستاسو څخه ټکر د موټر ترمنځ ټکر رامنځته کېږي باید څه وسي؟ نو نن پر همدې موضوع باندې بحث کوو. دوستانو دا معلومات ډیر مهم دي او هیله ده چې تاسو دا معلومات تر نورو دوستانو هم شریک کړي، هغوی ته یې ور شیر کړئ، ور ورسوئ او زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ ځکه دغه معلومات چې دي دا ما په خپل کلاس کې چې ما هر څه ورته پرېښي دي هره ورځ دلته په استرالیا کې چیزم یا ټیپ ورته وایي زموږ د استاد لخوا څخه چې هره ورځ یو مهمه موضوع موږ ته راکول کېږي بیا ورباندې بحث کېږي نو هغې زه رخمه بیا یې وروسته تاسو سره شیروم ځکه زه وایم چې ښه دی چې ثواب لا وګټم او نورو خلکو ته هم دا معلومات ورسوم. نو ښه خبره خو وایي چې تر څونه ډېرو خلکو رسېږي دا ښه کار دی، خو په هر صورت باندې زه نه غواړم چې خبرې اوږدې کړم. ګورئ که چیرې تاسو په استرالیا کې یاست او زه د استرالیا د قوانینو په اړه باندې درته بحث کوم، که چیرې په استرالیا کې ستاسو د موټر ترمنځ ټکر راځي، ګورئ ټکرونه پر دوه ډوله دي. یو چې دی مینر ټکر ورته وایي چې هغه کوچنی ټکر دی. که چیرې تاسو یو کار یا البته موټر یا کار دا پارکوئ نو ستاسو ټکر رامنځته کېږي د یو بل شا ترې اوس لګوي یو بل موټر صرف در سره هغه باندې لګېږي هغه ډیمیج کېږي نو دې ته ټکر هغه مینر ټکر وایي چې دا کوچنی دی. دا هم خپل حالتونه لري چې ته باید څه وکړې او د دې ترڅنګ یو هغه میجر ټکر دی چې هغه ته غټ ټکر وایي لکه اوس دا فوټو چې یا تصویر چې ما تاسو ته لګولی دی که داسې یو حالات کې رامنځته کېږي داسې یو ټکر دا تصویر ما د افغانستان در اخیستی دی نو دلته په استرالیا کې هغه تصویر باندې ما دغه تصویر پیدا نه کړي خو په هر صورت تصویرونه ډېر وه. نو خبره دا ده چې که چیرې په استرالیا کې ستاسو داسې ټکر رامنځته کېږي د میجر ټکر نو هغه هم داسې دی چې تاسو باید په دې کې لومړی که چې په خدای نه کرده تاسو خوږ نه واست هغه کس هم خوږ نه و تاسو جوړ واست لومړی تاسو باید خپل سیفټي او دغه راز د نورو خلکو سیفټي ته پام وکړئ هغه ځانونه خوندي وساتئ دا ستاسو دلته لومړی اولیت ځان دی. او دوم تاسو باید که چیرې دلته مو خدای نه کرده موټر ور اخیستی او بل موټر یې تاسو باید څه وکړئ ایمرجنسي ته زنګ ووهئ او 000 ته یا ستاسو سره په موټر کې څوک په سپارئ هغه د هغو حالات ښه نه تاسو ایمرجنسي ته زنګ وهئ مطلب دا حالات که پر هایوي او پر دغه که په هر حالات کې تاسو باید ایمرجنسي ته زنګ ووهئ. دریم که چیرې دا حالات هم نه و تاسو دواړه روغ واست موټر څخه مو څه دغه و بیا نو پولیس ته اړتیا نشته خو تاسو په دغه حالات کې بیا کولی شئ چې مثلا ایکسچینج د انفارمیشن وکړي. دلته په استرالیا کې ټول موټرونه چې دی هغه انشورنس دی تقریبا په سلو کې 90% 11% باندې چې هغه باید د هر سړی انشورنس کې ځکه ټکرونه اکثره وخت رامنځته کېږي که څه هم دلته لایسنس یا خلک په ډرایوینګ کې بلد دي خو د موټرو رش ډېر زیات دی سړی و موټر دی هېڅوک پر پښو نه ګرځي ټول خلک په موټرو کې ګرځي. نو تاسو باید په دغه حالات کې څه وکړئ لومړی ایکسچینج د انفارمیشن وکړئ یعنې انفارمیشن دا چې دغه کس چې ستا موټر یې وهلی دی ته باید دغه لایسنس نمبر واخلې او د دې ترڅنګ پلیټ نمبر یې د ځان سره واخلې ویې لیکې د دې ترڅنګ د هغه څخه پوښتنه وکړئ چې ایا ته انشورنس لرې ستا موټر هغه درته وایي چې حتما و
نو دغه څخه د انشورنس د کمپنۍ د ادرسو نمبرونه واخلي، د د ټلیفون نمبر به ځینې واخلي، مطلب دغه راز د نوم به واخلي او د موټر ماډل به واخلي، دا شیان به د ځان سره ته وساتي او ولیکي. او د دې ترڅنګ ته به بیا وروسته د لایسنس څخه عکس واخلي او د دې ترڅنګ دغه کم حادثه چې رامنځته شوې دی، دا کم ټکر چې اکسیډنټ چې رامنځته شوی دی، د دې ځای د تصویرونه به واخلي او د دې ترڅنګ ویډیو به واخلي چې په کومو ساحو کې ټکر رامنځته شوی دی او ستا موټر چیرې خوږ والته، ځکه ته باید موټر په دغه حالت کې ونه ښوروې، همداسې ویډیو وکړي. او د دې ترڅنګ هغه ټایم باید ولیکي چې په کم ټایم کې و، او د دې بله خبره ده ډایټ باید ولیکي چې کم تاریخ و، ځای باید ستا سره هغه ادرس باید ستا سره در سره وي. دا خبرې ځکه دا شان ډېر مهم دي ستاسو لپاره، لکه دا ویډیو او فوټو او ویډیو، دا شان ستاسو لپاره د ماډل دا شان ځکه ډېر مهم دي. اکثره خلک داسې دي چې کله چې ټکر رامنځته شي، اکسیډنټ رامنځته شي، نو هغوی پولیسو ته زنګ نه وهي او دغه سړی ورته وایي چې بیخي صحیح ده صحیح ده، بس زه دغه یم ملامت یم، وخت دغه زما شیان دي، دا مې انشورنس نمبر دی، دا مې د انشورنس د کمپنۍ دغه د ایمیل ادرس دی، دا شیان دي. هغه د دې سړي انشورنس وختي لا ختم، نو بیا دی درته وایي چې یا دا زموږ ډېری اکثر ملګري همداسې شوي دي چې دا دغه رامنځته شوي دي. نو بیا چې کله وروسته زنګ ورته ووایه چې دا خو ستاسو د انشورنس تر وخت تېر شوی دی، دا دی نه، ته باید دغه زما موټر راته جوړ کړې، دغه یې کې دی درته وایي چې صحیح د سبا او بل سبا، سبا او بل سبا، په دې کې کال در باندې تېر کړي. ځکه دلته په استرالیا کې قانون دا دی چې په داسې مسایلو پسې پولیس بیا نه ځي، داسې لږ پیسې یا لږ شی چې ډېری اکثر خلک پولیس ورپسې نه ځي، نو بیا سردرد ډېر لري، مطلب ډېر وخت یې بېکاره کوي. نو خبره دا ده چې دا معلومات مې ځکه تاسو سره شیر کړه چې تاسو کله چې هم خدای نکرده ټکر رامنځته کېږي، تاسو باید څه وکړئ، په دغه وخت کې ایکسچینج د خپلو انفارمیشن وکړئ، هغه ته هم دغه وکړئ. که چیرې ستا موټر دغه ته په هغه ملامت یې، ته باید هغه ته مثلا خپل د انشورنس د کمپنۍ نمبر، د لایسنس تصویر ورکړي. او د دې ترڅنګ بله خبره دا ده چې ستا دپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې مطلب ته باید تا چې دغه موټر وهلی، د هغه د ډیمیج، د کوم ځای چې خوږ دی، د هغه څخه باید تصویر واخلي. ځکه اکثره کسان داسې چې په انشورنس ته هغه واستوي، هغه هلته دونه کې ځای خوږ دی، $1000 په تاپسې بیل راواستوي چې وایي دغونه د کار شوی دی. دا خو د دغه موټر سولو د میجر معلومات دي چې هغه بیګ دغه دی، مطلب میجر اکسیډنټ دی. ګورئ که چیرې ستاسو څخه هغه مینر اکسیډنټ رامنځته کېږي، په مینر اکسیډنټ کې موږ په دلته خو تاسې باید څه وکړئ، ځکه هغه کوچنی ټکر، یوازې ته یو ځای موټر پارک کړې، شاته حرکت وکړې، ترپ یو موټر در څخه وموښلې، هغه شاته هغه لږ خوږ یا بتۍ راشوه سي یا بل شی یا بل شی، نو په دغه حالات کې به بیا هم ته څه کوې، که چیرې هغه کس موجود دلته نه و، هغه کس موجود نه و، ته به څه کوې، خپل د ټلیفون نمبر، دغه راز خپل نوم او د دې ترڅنګ د ساړي مطلب هغه سبجیکټ یې ورکوي، ساړي وروسته ټلیفون نمبر دغه لیکي، هغه خپل معلومات لیکي چې ماته په دې اړه زنګ و، او دا به دغه د مخ په ښیښه کې ورته ایږدي تر څو چې هغه راسي سړی پوه سي تا ته ستا زنګ. که چیرې هغه سړی د حالتي اول خو وایټینګ ورته کوي، انتظار ورته کوي، که چیرې هغه نه و د حالته، نو بیا به څه کوي، دا ورقه به ورته ایږدي. که چیرې د حالته و، نو د هغه سره به هم ته څه کوي، ایکسچینج د معلوماتو به ورته دغه کوي، مطلب خپل د پلیټ نمبر به ورکوي، د لایسنس نمبر به ورکوي، دغه راز د ټلیفون نمبر او د انشورنس د کمپنۍ نوم، ایمیل ادرسونه او دا شیان به ورکوي ټول. هغه به ستا دا معلومات دی بیا وروسته هغه د انشورنس کمپنۍ تاسو ته هغې ورجوړي. او که چیرې ستاسو بل چا موټر ټکر کړی، تاسې به هم ورته همدغه شیان ورڅخه واخلئ. او دا تصویر ځکه دغه ډیمیج شوي ځای څخه مهم دی چې دا زموږ ملګري راغلي وو اکثره دلته چې کله ته انشورنس کمپنۍ ته واستئ، هغه د 500 روپو کار نه یا د 100 روپو کار نه، خو هغه انشورنس تا ته $1000 راواستوي. وروسته ته کولی شې په دغسې وخت کې بیا دعوا وکړې او دغه ویډیو چې وکړې، دا بیا ته دلته کورټ ته استولی شې، مطلب هغو ته وایي چې دا ګوره دا شی سم نه دی، نو دلته دغه رقم حساب دی. نو خدای دې وکړي چې دا معلومات ستاسو لپاره مهم وي او ستاسو لپاره ګټه وکړي. زه تاسو ته دعا کوم چې تاسو خدای له ټکرونو یا اکسیډنټ څخه وساتي هر سړی. نو خدا راځي ژوند دی، ډېره مننه
او امید لرم چې زموږ نورې ویډیوګانې هم راسره تعقیب کړي. زه نور معلومات هم ستاسو لپاره چې هره ورځ زموږ ټیچر زموږ سره شریکوي زه به ستاسو سره شریکوم. ډېره مننه.